فاتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم لتفسير ولترجمه ودي هفتوار مبارك درسونو کی منگ دا اللہ پا توفیق سرا دا سورة الانعام یوسل لسم نمبر آیت پوری خبر کڑیو. پا دی آخرینی آیتونو کی دا مشرکان مبارک خبر روانا و بلکہ پا دی صورت کی اکثر خبر آگا دا مشرکان مبارک کی دا ذکر چی دا مکی صورت تے او پا دی کی دا مشرکانو پا عقیدہ باندی دا غوی پا نظریہ باندی تفصیلی رد شوید. آخرینی خبر دا بیان شیئے چی دوی قسمون خوری مضبوط قسمون و اقسمو باللہ جہد ایمانهم لئن جاءتهم آیت لیؤمنون بها. کچرت دوی تا نخرالا نخا آگا چی دوی غواری دکی چا کوئی بوخ پوخ مطالبی کولی چی کتا پیغمبری دیسی دیوشی او کتا پیغمبری دیسی دیوشی نو دوی بوئی کچرت دا نخیرالی نو منگ با ایمان راوڑو، لازم با ایمان راوڑو. بیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم او دا مومنانو بم دا ارمانو چی اللہ دا نخر اخکارکی کی دیشی دوی ایمان راوڑو. خوالاوی وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یومنون. تاسو تا دی سپتا تا کی دیشی دوی ایمان را نوڑی او دیسی شوی دی چی دیری نخی اللہ را اخکار کری دی بیما کوئی ایمان ندر آوڑی. اس اللہ رب العزت دا دوی زد و عناد بیانی پا دی یوسلی و لسم نمبر آیت کے او دا کچرت اللہ وی ما دا دوی دا مطالبہ پورم کڑکانا دا دوی چوئی چی لئن جاءتهم آیت لیومنون بها که دوی تا نخی رالی دوی با ایمان راوڑی. اللہ وی که زوتا دا طولی نخی اوخم دا کمی چو دوی غواری کنا ما کانو لیؤمنو دوی بیام ایمان راوڑی. بس دا کمال لگو دا بس بیابم دو ایمان را نوڑی اللہ دا که اللہ غواری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کچری منگ راولی گدویت ملائک وکلمهم الموتا او خبریو کی دوی سرمڑی وحشرنا علیہم کل شیء قبولا او راجمکو پا دوی باندی ہر شے مخامخ. ذکر چاگوی بیو دا مطالبو کترشتین پیغمبر ملائک تی رائشی منگ تا دیوی چی دے پیغمبر تی اللہ وی کسی دا ملائک راولم او کچرت دا مڑی دا دی قبرون نر پاسی او دوی تا دا خبر بیان کی چی او دا پیغمبر رشتین دے او دا وحی رشتینی دا او سچی دوی غواری اگر دوی مخامخ وینی قبولا یو معنی دا چی مخامخ وینی او یو تفسیر یا معنی دا قبولا معنی افواجن که دا هر سپیزر ڈلی ڈلی راولم دا کم سچی دوی غواری او دا هر سدوی مخامخ وینی او دا طول هر سدوی تا داوی چی دا پیغمبر چی دا رشتینی دے دا قرآن رشتینی دا اللہ کلام دے دا وحی دا اللہ طرفنا دا انسانان و خبری ندی. ما کانو لیؤمنو ندی دوی چی ایمان روڑی الا ان یشاء اللہ مگر آگا وقت چی اگواری اللہ دا اللہ علم دے. من زیب زیدہ خبر ذکر کردی دا چی دا اللہ رب العزت سر علم دا ماضی دے، علم دا حال دے، علم دا مستقبل دے او دا اللہ سر دا علم دے چی یو شئی نشتی کوئے نو آگا بسنگوے نو اللہ تا پتہ رزکوی دوی با ایمان را نوڑی او دیتا ضرورت نشتی چی اللہ صبرو کی
دغه کار کېدو ته بیا د هغې نه بعد موږ ته ووایي چې څه به کېږي او څه به نه کېږي د هغې نه بعد خو هر څوک خبرېږي خو علم د الله دا دی چې یو کار لا شوی نه دی هغه ته خبره دی او چې څوک دا علم مخلوق دپاره ثابتوي نو الله سره دغه مخلوق شریک کوي لکه چې څوک هم د پیرانو باباګانو کوډګرو جادوګرانو باره کې دا نظریه او عقیده لري چې د ده سره در روان وخت علم دی نو دا کفر ده دا عقیده کفریه ده وجه دا دی چې ده دا مخلوق د الله سره برابر کو او یو علم چې هغه خاص دی په الله پورې هغې مخلوق له ورکو په دې سره دی کافر کیږي ځکه دې باندې پټې سترګې ایمان ساتئ داسې څوک نشتي په دې مخلوقاتو کې د الف نه د یا پورې که هر مخلوق یادی چې هغه سره سبا علم او چې کله دې څوک ولي او دا دعوه یې کوله چې یاره موږ ته پته شتي او دا به کېږي او دا به کېږي پوه شي چې دا سړی ګمراه دی او دومره ګمراه دی چې په کفر کې ورننوتی دی علم د سبا علم د مستقبل ټول د الله سره دی او بیا یې درته دا خبره بیانوم بیا یې بیانوم دا نن سبا چې را کوم پروګرامونه په انټرنیټو کې چلیږي او ستا مستقبل معلوموي او کېږي به څه او په 2023 کې به څه قصې او په 2025 کې به څه ګوره د دې په باره کې د عقیده ساتل چې دې د پته ده او دوی معلومولی شي دا ګوره کفري عقیده ده ځکه چې مخلوق ته څنګه پته ولګېده چې څه به کېږي او څه به نه کېږي نو په دې خبرو کې ډېر احتیاط کوئ کله ما ته د دې خبرې پته ده چې دا څوک چې کوي اکثر دوی د عقیده هم نه وي ویره مړه راشه هسې ټیم به پاس کړي ټیم څوک په دې عقیدو نه پاس کوي هرې خبرې نه ځان خبروه ښه جوور چې دا کوم کار چې زه کومه د دې اسلام کې څه حکم دی نو اکثر زه یعنی ما ته پته ده چې اکثر زموږ دا خلک چې دی هغه دا عقیدې نه ده چې مخلوق سره د غیب علم شتي خو جهالت او یا غفلت زه مړه هسې مخې له راږه انټرنیټ کې چیک به یې کړو نه ته به دې ته سوچ کې څنګه دته پته لګي د مستقبل علم د ملایکو سره نشتی د پیغمبرانو سره نشتی د غټو غټو اولیاء الله سره نشتی نو انټرنیټ څه دی او پروګرام څه دی چې هغو سره مستقبل علم دی الله وایي ما کانو لیؤمنو دوی نه دي چې ایمان راوړي الا ان یشاء الله مګر دا چې الله وغواړي ځکه چې ډېرو پکې ایمانونه هم راوړي دي خو هغه هم دا چې الا دا چې الله یې وغواړي ځکه چې هدایت نصیب کول نه نصیب کول در الله په لاس کې دي او سورة الحج کې الله وایي ان الله یهدي من یرید الله هغه چا ته هدایت کوي چې چا لپاره وغواړي او څنګه چې الله سورة الانبیاء کې وایي لا یسأل عما یفعل وهم یسألون د الله نه څوک تپوس نشي کولی چې دا کار دې ولې وکړو یا ولې نه کې او د مخلوق نه به تپوس کېږي نو هدایت د الله له طرف نه چاته نصیب کېږي چاته نه نصیب کېږي د هر سره الله په لاس کې دي نو ځکه الله دلته الا ان یشاء الله مګر دا چې الله یې وغواړي چې الله وغواړي بیا دغه سخت کافر ته هم هدایت میلاویږي خو چې الله یې وغواړي او چې الله یې نه غواړي نو یو سړی دی په مدرسو کې هم سبق ووایي یو سړی دی د مولیانو سره هم ناستي یو سړی دی د علماو سره هم ناستي یو سړی دی په دیني کورنۍ کې هم رالوی شي دی بیا هم ګمراهوي چې الله یې نه غواړي او چې الله یې وغواړي د کافرانو په منځ کې د یورپ ملکونو کې الحمدلله بعض هغه مؤمنان دي چې سړی د هغوی ایمان ته حیران شي چې هغه شان ایمان په دغه مسلمانانو کې ډېرو کې ویني کوم چې مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږي نو ایمان او هدایت د دې توفیق د الله په لاس کې دی چاته نصیب کوي او چاته نه نصیب کوي الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي ولكن أكثرهم يجهلون او مگر زیاد د دوی نه ناپوه دي یا ناپوهي کوي دغه خو وجه ده که نه چې دا هر څه به ویني بیا ایمان نه راوړي د جهالت ته لاس او بل دا چې د باطل پرستو په مطالباتو کې پرېوتې نو ته به د خپل مقصد نه واوړي او جاهلان دي نن یو خبره کوي سبا به بله خبره کوي بل ورځ به بله خبره کوي او موږ به ریږیو څه به کوو د دوی مطالبې به پوره کوو او نن سبا چې د باطل پرستو سره کښېني نو تا ته به وایي که دا خبره یې ثابته کړه زه به داسې ومنم او که دا دې ثابته کړه زه به یې داسې ومنم چې ته ورته دا ثابته کړي بیا بل ځای ته ور ودانګي چې هغه ورته ثابته کړي بیا بل ځای ته لاړ شي او په دې طریقې سره رواني نو د جاهلانو سره به وخت نه ضایع کې او
ابلو زما یو مقوله ولیده ډېره ناشنا وی د کمقل او د جاهل سره باس کول داسې دي لکه ستا په مخ باندې چې ماشی کینې او ته د مخ له سپېړه راواچي نو ماشی به یا مري یا به نه مري دوه خبرې دي خو که دی مري او که دی نه مري په هر حال کې به ته خپل مخ وایي د جاهل سره باس کول د زدي عنادي انسان سره باس کول د دې فایده ډېره کمه راوځي نو ځکه الله ته وایي د دوی چې نه مني یا دوی به ایمان را نه وړي د هغې وجه دا ده چې دوی کې څه پروت دی کې جهالت دی ولکن اکثرهم یجهلون اوس د دې نه بعد الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکړي او دا د ټولو دعاتو دپاره تسلي ده ګوره د هغوی قسمه قسم مطالبې دي قسمه قسم مطالبې او خبرې د دې سره د انسان زړه تنګېږي او رسول صلی الله علیه وسلم به اعتبار د ذات هغه هم بشر د انسان دی څنګه چې زموږ د زړونه تنګېږي دغه شان د هغه د زړه به هم تنګېدو چې روزانه د دوی نوې قصه ده روزانه د دوی نوې قصه ده نو په دې منځ کې الله تسلي ورکوي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ګوره ته په دې باندې زړه مه تنګوه ستا نه مخکې انبیا چې تېر شوي دي د هغوی هم دشمنان او ستا به هم دشمناني او دا دشمنان هم الله دوی له ګرځولي دي او بله دا چې د دشمنان صرف بیا په پیریانو کې نه دي یا صرف په انسانانو کې نه دي بلکې په انسانانو او پیریانو کې دي نو تسلي چې صبر به کوې بله دا فایده ترې راووته چې دا لاره سخته لار ده د الله دین ته دعوت ورکول او سوچه دین ته دعوت ورکول دا سخته لار ده ځکه چې په دې به لازم دشمنان او هغه دشمنان په پیریانو کې هم دي او هغه په انسانانو کې هم دي او دا په هره زمانه کې دي نو ته به ګبراویږې نه ګډوډ کېږې به نه د دین خبره به په هر ځای کې کېږي بل ما سره یو ملګری میلاو شو هغه ما ته خبره کوله وي ما هر قسمه فسق او فجور وي ما کړی دی هر قسمه فسق او فجور بیا ما بیانونه درسونه وي ستا دا واورېدو الله رب العزت هدایت راکړو اوس ټول خاندان را پورې نښتی دی وي دا لږ ګډوډ شوی دی ټول خاندان را پورې نښتی دی چې دا لږ لار ګډوډ شو وی چې روغ رمټ هلک اوس پې ګوره سي چلو شو یعنې فسق او فجور او ګناهونو کې اخته روغ رمټ خو چې کله د الله لارې ته راواوړېد او ږیره یې پرېښود او لمونځ او داسې شروع کړو او علم کوي او د علماو سره مینه محبت او خلکو ته د ښه کار وینا کوي د بد کار نه خلک منع کوي اوس دی ګډوډ شو دا قسمه حالات دا به لازم په دینداره سړي باندې راځي ټول خلک تا سره برابر نه دي نه ټول خلک تا ته یو شان میلاویدی شي چې دا ټول به تا ته ماشاءالله سبحان الله وایي چې ته دیندار یې په دې کې به څوک ستا ملګرتیا کوي څوک به سره دشمني کوي څوک به سره منافقت کوي څوک به دې تنګي او کېدای شي مړ دي کي نو دې هر څه ته به ذهني ته تیار یې به خصوصا زموږ په دې دور کې لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې په خلکو باندې به داسې زمانه راشي چې په هغې کې به دینداري کول داسې لکه سکروټه په لاس کې نیوه نو دینداري کول به ګران شي به هر معاشره پرېږده چې هغه تا ته څه وایي څه نه وایي کور کې دننه به تا ته دینداري کول ګرانه شي کور کې دننه به هر سره خو بیا ګورو نو دې کې تسلي د انبیاو دپاره صرف نه ده د هر هغه چا دپاره ده چې هغه د انبیاو په لار روان دي د هغوی لپاره تسلي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا او دغه شان ګرځولي دي من هر نبي لره دشمنان یعنی یوازې ته نه چې ستا دشمنان دي قریشو کې هر نبي له دشمنان دي لکه سورة آل عمران کې الله وایي که نه فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ای پیغمبر که دوی تا ته دروغجن وایي نو ته اولنی پیغمبر خو نه چې تا ته دروغجن وایي ستا نه مخکینو پیغمبرانو ته هم دروغجن ویلی شوي دي سورة الفرقان کې الله څه وایي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين او موږ د هر نبي دپاره په مجرمانو کې دشمنان ګرځولي دي د هر نبي دپاره نو یوازې زموږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم نه دی چې د مکې مشرکان د هغه سره دشمني کوي بلکې د هر نبي سره د هغه په زمانه کې دشمنانو دشمني کړې ده عجیبه دا ده
شياطين الإنس والجن شیطانان د انسانانونا او د پیریانونا. پیریان و انسانان. پیریان آغا چی د اور نه پیدا دی، والجان خلقناه من نار السموم. پیریان اللہ رب العزت د اور نه پیدا کړي، انسانان د خاورو نه. دا ځان له ډله، دا ځان له ډله، دا ځان له مخلوق، دا ځان له مخلوق. خو په دې دواړو کې شیطانان شته. او شیطان د هر مخلوق سرکشه ته ویلی کېږي. لکه د بعضو عوام چې په دې مسله نه دي پوه، هغوی دا چې شیطان معنی پیری. یعنې چې ته کله هم د شیطان خبره کوې د ذهن ته څه راځي؟ پیری راځي. دا خبره غلطه ده. شیطان سرکشه ته وایي، د حدودو نه اوړېدونکي ته وایي. او دا شیطان په پیریانو کې هم کېدی شي، او دا په انسانانو کې هم کېدی شي. د انسانانو سرکشه دا د انسانانو شیطان دی، د پیریانو سرکشه دا د هغوی شیطان دی. او څنګه چې بیا په دې انسانانو کې نیکان بندگان د الله شتي، نو دغه شان پیریانو کې هم نیکان بندگان د الله شتي. او که موږ پیریانو ته شیطانان وایو، نو بیا خو پکې هغه دیندارو ته هم شیطانان وایو. نو ځکه شیطان سرکشه ته وایي. نو شیطانان په پیریانو کې هم شتي، شیطانان په انسانانو کې هم شتي. من الجنة والناس، سورة الناس کې دي که من الجنة والناس، پیریانو انسانان. یو حدیث امام احمد ابن حنبل راوړی دی، او امام ابن جریر رحمه الله په خپل سند سره راوړی دی. ابو ذر غفاري رضی الله عنه وایي زه یو پیر په رسول صلی الله علیه وسلم پسې رالم، او یو مجلس کې هغه سره ناست وم، نو قد اطال فیه الجلوس. رسول صلی الله علیه وسلم په هغه مجلس کې ډېر وخت تېر کو. نو بیا ما ته دا وویل یا ابا ذر هل صلیت؟ ای ابو ذر تا مونځ وکړو؟ یعنې نفلي مونځ یې نه وکړو؟ ما ورته ویل چې نه. وی قم فرکع رکعتین، پاس او دوه رکعته مونځ وکړه. بیا وی زه رالم د رسول صلی وسلم سره کېناستم، دوه رکعته مې وکړو. نو ما ته دا وویل چې یا ابا ذر تعوذت بالله من شر شیاطین الانس والجن، تا په دې مانځه کې پناه وغوښته د الله نه چې الله ما وساته د شیطانانو، د پیریانو او د انسانانو نه. وی ما ورته چې لا یا رسول الله نه. وهل للانس من شیاطین؟ ولې یا رسول الله په دې انسانانو کې هم شیطانان دي؟ وی راته وی چې نعم. عجیبه دا ده، دغه حدیث کې دي هم شر من شیاطین الجن، او هغه ډېر بدتره دي د پیریانو د شیطانانو نه. او انسانانو کې هم شیطانان شته، او هغه ډېر بدتر دي د پیریانو د هغې نه. ځکه چې د پیریانو شیطانان چې کله ته الله یاد کړي، هغه تښتي تا نه. هغوی سره مقابله اسانه ده په نسبت د دې انسانانو کې چې کوم شیطانان دي. دا پورې نښتې چې څو پورې د جهنم کندې ته نه غذار کړی، دننه نغلی کېږي. چې دینداري، لکه اوس ما تاسو ته ورور دا قصه وکړه که نه، چې ده پورې خاندان نښتی دی، چې دی مخکې ښه اوس ګډوډ شو، دې ته شیطانان د انسانانو ویلی کېږي. ښه دې ورور ګوره، ده ته چې الله دا هدایت ورکړو که نه، نو د الله د توفیق نه بعد د هغه پیریانو د شیطانانو سره ګوره مقابله کړې ده، الله والا د هدایت ورکړی دی. ځکه چې هغوی خو دینداري ته ودي چې په اسانه نه پرېښودو، پاتې دغه شیطانان شو کوم چې انسانانو کې دي، هغوی نه پرېږدي او هغوی پورې نښتې دي. نو د دې آیت نه هم دا مسله راووته چې څنګه چې په پیریانو کې شیطانان دي، دغه شان په انسانانو کې هم شیطانان دي. او لکه څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې د هر مخلوق سرکشه ته څه ویلی کېږي؟ شیطان ورته ویلی کېږي. کار د دوی دا دی، ګوره دشمنان خو د هر چا شتي. یوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وسوسې چې باز د دوی بازو ته د رنګدارو خبرو د پاره د دوکه کولو. یوحي بعضهم الى بعض، وسوسې اچي، بیانیي، ویي
ټولې خبرې دې کې دننه راځي ځکه چې شیطانان د پیریانو شیطانان د انسانانو ته یا انسانانو ته وسوسه اچوي او شیطان د انسانانو هغه ته خبره کوي ته هغه طرف ته په قول سره په فعل سره رابلي دا د الله رحم دی چې شیطان یې په موږ دومره نه دی زورور کړی د پیریانو چې هغه موږ سره زور زبردستي وکړي یعنې د هغه کار وسوسه اچول دي په زړه کې بس اخوا کار به مخکې کول نه کول هغه زما او ستا کار دی او دا بل شیطان چې دی د انسانانو دا خطرناک په دې دی چې دی تا ته خبره کوي راځي درته مخې ته او په فعل سره دې هم رابلي بیا د دوی کار دا دی چې زخرف القول یعنې تا ته چې کومې خبرې کوي هغه ډولی شوي خبرې دي ښایسته کړې شوي خبرې رنګدارې خبرې چې ته پې دوکه شي غروره او چې دا کار یې نه کړی نو بیا پې سړی دوکه کېږي نه لازم د دوی په خبرو کې چې دی ډول او ښایست به دوی پیدا کوي نو هله به پې خلک دوکه کېږي قسمه قسم طریقو سره به تا د دین نه اړې په قسمه قسم طریقو سره به تا دوکه کوي لکه تا ته به وایي چې ګوره ته درس لځې بیان لځې حق اورې قرآن او حدیث اورې تا ته به وایي چې ګوره دا خلک چې دي دا اوس را پیدا شوي دي سلو کالو پورې دوی نه او ګوره دا امامان نه مني مذهبونه نه مني دوی سهار ماښام دقه امامانو ته کنځلې کوي او دوی دا کوي او دوی دغه کوي دې ته وایي هغه ډولی شوي خبرې دا په زړه کې اثر کوي چېرې دا څنګه اخر دا څنګه مسلمانان دي چې دوی سهار ماښام امامانو ته کنځلې کوي اخر دا څنګه مسلمانان دي چې دوی ګستاخي د انبیاو کوي وایي په دې خبرو سره به تا دوکه کوي ولې ستا د پلار کافر تا ته به داسې ووایي ته ورته وایې نه نو دوی وایي چې ستا پلار کافر دی په دې طریقې سره او د یو ځای خبر او د بل ځای ټول دې دپاره چې تا دوکه کي او د حق نه دې باطل ته واړی یا په دې باطل کې دې مضبوط کړي او تقریبا یو 3-4 ورځې مخکې یا 3 ورځې مخکې څه ملګري را جمع شي او ټول مولیانو نو زه ورسره هم ناست وم اکثر پېژنګلو والا وو او اکثر چې دی نو د هغه مقلدینو کې کوم چې جامد مقلدین دي نو هغوی خبرې همبرې شروع کړې ټولو نو ملګرتیا ورسره هم ده او په هغه ملګرتیا کې بیا په ګپ شپ کې دې خبرو ته ورننوتو ما ته وایي چې یاره بعض خبرې ستاسو ډېرې غلطې دي صحیح ده خو ما ته یې بیانه کړه موږ الحمدلله د حق تابعدار یو که غلطه او غلطه په دې ځینه ته یم چې غلطه ده پرېږدم خو بیانې او ثابت دی به وایي ګوره لکه تاسو چې دا وایي نو ما داسې خبره شو لکه مثال کې یو خبره ذکر ما دا خبره څه شو دا خو دلیل کې داسې راځي نه او تاسو چې دا وایي نو ما دا کوم ځای نه بیان کړه نه او تاسو چې دا وایي ما په کوم کتاب کې دي او تاسو چې دا خبره کړې ما کوم عالم کړې ده او تا چې دا خبره ذکر کړې ما کوم ځای کې مې کړې او 2 ګنټې مجلس و دوی به یو څه ما ورته دا دوی به اخره کې ورته ما داسې خبرو کوي داسې مجلس جوړ کوي چې بهې کې تاسو سره ټوس خبرې ګواهانې دلایلې دا خو د عوامو قصې کوي لکه ته چې دا وایې لکه کتاب چې دا وایي لکه پلانې چې دا وایي لکه علانې چې دا وایي دا تاسو څه خبرې کوئ خبره چې کوي د مسلمان کار دا دی چې دی به تحقیقي خبره کوي ته په یو مسلمان باندې بدنامه لګې ته یو مسلمان بدنامې ته یو داعي د دین بدنامې او په وړو خبرو سره یې په اله اسانه ووایي چې یاره موږ اورېدلي چې دی دا کار هم کوي او موږ اورېدلي چې دی دا خبره هم کوي دا څه خبره شوه اورېدلي دي او چا وي او چا خبره وښایه اورېدلي دي کوم ځای کې دا لیدلي دي کوم ځای کې دا نه باید خلک خبره کوي دلته چې څوک رفالدین کوي هغه ته پیسې میلاوي اکثر ملګري الحمدلله ته رفالدین کې کم ویله پیسې ورکړي او الحمدلله زموږ په درسونو کې دنیا ملګرو ته الله د قرآن او حدیث منهج نصیب کړی چا سره ما ډیل کړی دی چې ته دې خو راوړه او زه به درله دومره پیسې درکړم قرآن او حدیث نه متاثره شي قرآن او حدیث منهج خپل کړي هېڅ چا ته دا نه دي ویلی شي ته راواوړئ پیسې به را درکړم او که زه دا ووایم بالفرض چا ته
چې ته دینداره شې زه به درله پیسې درکړم، دا زه غلط کار کوم که ښه کار کوم؟ ښه کار کوم. یعنی کوشش دا کوم چې زما دا مال به کې هم ولګي خو چې دا سړی دینداره شي او د الله دین ته راواوړي. دې کې غلطه څه ده؟ خو داسې لا شتي نه لکه ما چې خبره وکړه که بل پرځي نو هم څه عیب پکې نشتي، خو داسې شتي نه. یا وایي دلته وایي داسې سینټرې جوړې شوي دي چې هلته ته ورشي تا له ګفټونه درکوي او تا له یو شي او بل شي، دې دپاره چې ته راواوړې. دا خو د خیر کار دی، لکه دلته دعوتي سینټرو کې پروګرامونه کوي او هدیې ورکوي او تحفې او ډوډۍ او عمرې او حج خلک لیږي، دا خو د خیر کار دی. یو سړی کوشش کوي چې زما دا مال په دې کې ولګېدی چې دا خلک دینداره شي، اوس ما ته ووایه غلط کار دی. یو سړی لګیا دی خپل مال دې دپاره لګوي چې ډمان وګډوي، سینما کوله وکړي، شراب خلک وڅکي، جواریانې دې وشي، دا هلکان او جنکۍ دې دې روډونو ته راوځي، دا معاشره د پښتنو دې تباه و برباد شي. موږ د هغوی صفت کوو، موږ وایو دا هغه خلک دي چې قوم له ترقي ورکوي. خو که یو سړی راولګېدو د الله په دین باندې مال لګوي د دې لپاره چې دا خلک دې دین ته راواوړي، نو بیا موږ دا وایو دا وګوره پیسې خلکو له ورکوي. وایي پیسې خلکو له ورکوي او اړوي یې، نو چېرته اړوي؟ کفر ته اړوي. یو سړی پرون بې لمانځه لاړ دغه کس خواله او هغه له تحفې ورکړې او یو شی او بل شی او دعوت او بل ورځ هغه مونځګزاره و، بل ورځ د هغه ښایسته ګیره وه، بل ورځ هغه رښتیا وې، بل ورځ هغه حرام پرېښود و، بل ورځ هغه د قرآن تلاوت شروع کړی و. دې کې غلط څه دي؟ بلکې د دغه سړي ستاینه پکار ده چې لا دومره قرباني دی ورکوي چې د خپل مال یې د الله د دین دپاره مسخر کړی چې خلک دین ته راواوړي. ما ورته نه دعوت کولی شو، نه مال لګولی شو، نه وخت ورکولی شو، الټن ښتې به هغه چا پورې چې یو سړی خپل مال د الله د دین دپاره لګوي، وخت ورکوي، دعوت کوي، لګیا دی. نو دا قسمه خبرې د څه دپاره دي؟ ډولۍ کړي دې دپاره دي چې خلک پرې ټوکه شي، نور د دې هېڅ حقیقت نشته. لکه دې مصطلح ته وګوره وابي، ته ته وابي څوک دی؟ د دې وابي یو تاریخ راته بیان کړه، هېڅ تاریخ نشته. یو فرقه په دنیا کې داسې نشته چې هغه ځان ته وابیان وایي، نه د وابیتوب طرف ته چا دعوت ورکړی. دا نوم یې په ولې ایښودی دی چې خلک ته متنفره شي. نو غټه کنځلې زموږ خلکو منځ کې دی پلانې وابي دي. لکه څنګه چې وګوره یزید رحمه الله د معاویه رضی الله عنه زوی، صحیح د هغه نه ښه کارونه به هم شوي، غلط هم شوي، د ګناهونو نه پاک نه و. خو ګوره د شیعهګانو روافظو په هغه دومره دروغ تړلي دي او دومره تعصب یې ورسره دی، ځکه چې د معاویه رضی الله عنه زوی دی او معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان زوی دی، هغه دوی سره نه لیکي د شیعهګانو. نو هغه یزید نوم یې موږ ته کنځله کړه چې اوس موږ چاته وایو چې ظالم دی، نو موږ وایو سم یزید دی. اخوا موږ بیکګراونډ یا شاته خلفیې نه موږ خبر نه یو چې د یزید دا نوم دې مرتبې ته څنګه رارسېدلی. بس خلکو استعمال کړی پښتون خو هغه قوم دی چې ځان دله دومره نه ستړی کوي چې تحقیق وکړي. خو بیانېده ده به یې اورېدلې بیا ده اورېدلې بیا ده قصه روانه. ته شان وابي څه ته وایي؟ ما خو بې لږ پوه وکړه که نه. ورور راشه ما سره کښېنه، دلته راشه د ورورولۍ په ماحول کې به کښېنو، ته صرف ما پوه وکړه چې وابي څه ته، چا ځان ته وابي ویلي دي او د وابي کوم مذهب دی؟ دته هېڅ حقیقت نه دی معلوم، صرف دته بعضو په منبرونو ناستو دا نوم دې دپاره استعمال کړی دی چې دی متنفره شي، نو دی کور کوي وابي. نو چې دی وابي ووایي نو هغه نور چې کوم ناست هغوی غوږونو له هسې لاس وړی وایي استغفرالله. اوس دې غریبانو ته هېڅ پته نشته چې وابي څه شی دی. لکه ما سره بعض کسان رابطې وکړي، لکه ورځ یو کس رابطه وکړه، ما ته وایي چې مسله ما ته دا راپېښه شوې ده چې له ډېر وخت نه زه ستا دا بیانونه اورم او په دغې مطمئن یم ځکه چې قرآن او حدیث خبره ده. خو دا خلک ما ته وایي چې ته وابي، ما ته وابي پېژنې؟ وایي نه. ما چېرته وایي چې زه وابي یم؟ وایي نه. خو ما دا خلک راته وابي وایي که نو یو ما دغه وابي دی ته چې ما نه ویلي ځان ته زه قرآن او حدیث تابعدار یم الحمدلله بس. نو دا وابیتوب خو په ټولو کې دی ځکه چې هر مسلمان د قرآن او حدیث تابعدار دی. دا فرقې مرقې دا مذهبونه دا قیسې د دې مولیانو ته معلومې دي،
عوام غریبانان په فطرت باندې دي. دغه ما سره یو کس ملاو شي په لاره باندې، دنیا خلک داسې ما سره ملاویږي، کور ته راشي، مجلس ته راشي، جومات ته. یاره موږ ته یو مسله را پېښه شي، څه مسله ده؟ زه ورته وایم دې باره کې خو دلیل داسې دی، یا قرآن کې الله یا پیغمبر یا حدیث، بس جواب ورته ملاو شي، لاړ شي، روان شي. یو هم دا نه وایي چې دا کوم جواب چې تا ما له راکړی دا د دیوبندیانو دی که نه، دا د بریلیانو دی که نه، دا دغه دی د قادري مذهب والا دی، او که نه دا د جماعت المسلمین دی، او که نه دا د عثمانیانو جواب دی، او که نه دا د کومې فرقې جواب دی. یو هم دا تپوس نه کوي چې که ورته زه وایم الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، به سړی مطمئن شي، روان شي. نو عوام په فطرت دي، خو دا جاخه موږ ته دي بعضو مولیانو جوړه کړې ده، موږ د یو بل سره په جنګ کړي وو. او دا شته اختلافات د مسلمانانو یو بل سره په زړونو کې کم وو چې له دا اختلافات ورته هم را پیدا کړي چې د مذهب جدا دی او د هغه مذهب جدا دی او د هغه کیسه جدا ده او د جدا دی. هېڅ جدا نه، ټول یو دین دی، یو مذهب دی، یو اسلام دی، یو ورورولي ده. او دا څومره امامان چې دي د دین دا مشران حق پرست علما، دا دوی تقسیم کړي نه، دا تقسیمول نه دي پکار، دا ټول زموږ امامان دي، دا ټول زموږ علما دي. ولې ته یو امام رانیسې او زه بل رانیسم؟ ولې ستا دا امام زه خپل امام نه ګڼم، او ولې ته زما دا امام خپل امام نه ګڼې؟ ولې داسې کافرو زما ده، یا ستا دا کافرو چې زه خپل امام نه ګڼم، یا زما دا امام جاهلو چې ته د مذهب باندې نه راځي، یا ستا دا جاهلو چې زه د هغه مذهب نه منم. ټول زموږ امامان دي الحمدلله، ټولو د دین خدمت کړی دی، ټولو د دین بیان کړی دی، موږ ټول منو الحمدلله. خبره مې دا کوله چې دا خبره چې ډولۍ کړي نه وي نو ته پې دوکه کېږي نه. نو شیطانان د انسانانو، شیطانان د پیریانو کوي څه؟ یو بل ته خبره بیانوي او ښایسته کوي، غروره دې دپاره چې خلک پې څه کړي؟ خلک پې دوکه کړي. ولو شاء ربك ما فعلوا، او که غوښتې رب ستا نه به وی کړی دوی دا کار. یعنی معنی ده چې دا هر سره الله په تقدیر سره کېږي. که الله غوښتې د دې انبیاو به د سره دشمنان نه وي، او که الله غوښتې دې شیطانانو به د سره دا خبرې خلکو ته بیان کړی نه وي. سوال به یې دا راځي چې یاره نو الله داسې کول ولې نه؟ نو بار بار د هغې جواب څه شوی دی؟ امتحان دی. دنیا د ځای د امتحان دی، نو الله پرېښودي دي ټول. شیطانان د انسانانو هم لګیا دي، شیطانان د پیریانو هم لګیا دي، یو مقابله روانه ده، آخرت کې به بیا پته لګي. فذرهم وما یفترون، نو پرېږده دوی او هغه څه چې دوی یې دروغ جوړوي. یعنې پرېږده دوی معنی مخ واړوه دوی. دې باندې تېر شوي درس کې خبره شوې چې مخ اړولو څه مطلب. او بله دا چې هغه کوم دروغ چې دوی جوړوي هغه هم پرېږده، دوی د خبرو له توجه مه ورکوه. او دروغ ورته الله به دوی وایي، ځکه چې دا یقیني خبره ده چې د قرآن او د حدیث په مقابله کې یو سړی داسې خبره ذکر کوي چې دین پې کمزوره کوي او دین پې راسملوي، په اوږدې دروغ بیانوي. نو پرېږده دوی او پرېږده د دوی دا دروغ. دې کې ګوره داعي دپاره لوی درس دی. هرې خبرې له به توجه نه ورکوي چې ته د شپې ناستې حساب کتاب کې، یاره هغه پلاني دا ووی او هغه دا ووی او هغه داسې ووی او هغه ونه کتو او هغه وکتو او هغه کنځلې کولې او هغه بدې ردې. د دشمن د خفه کولو یو ښه طریقه دا ده چې جواب وله نه ورکړي، او جواب نه ورکول دې سره سړي زړه ټک کوي چوي. الا هغه چاله به جواب ورکوي چې د هغه د خبرې د لاسه فتنه جوړېږي ډېره، او یا خبره لایق د جواب وي. هلته سړی جواب کوي، هر سړي سره ته ولاړې ده پورې منخط دی او هغه پورې منخط دی او هغه پورې منخط دی، خپل قدر به کم کړي. لکه اوس مثال کې یو عالم دی، هغه څه ور وټکولی شي، ټک ټک ورکول او سی چل دا جي یو کس راغلی تا سره مناظره کوي. څوک دی؟ عام سړی دی، نه سکول ویلی، نه مدرسه، نه علم، نه یونیورسټي، نه کتاب هېڅ. اوس ده سره کېناسته مناظره کول،
خپل قدر او قیمت کمول ها دې سي وایه ورور مناظرې دې نه کوي خو را دي شي که د یو مسله باندې ځان پوه کوي چې پوه یې کړم بس نو د سره مناظره کوو او د سره باس کې د سره خبرې کوي د سره ستا قدر او قیمت هغه هم کمي او دا صرف دینی دغه کې نه دا زه د ورور په حیثیت دا نصیحت کوم صرف دا نه چې دینی مسایلو کې دنیوي کې هم دا هر چا سره صفاینې مه کوه په دې سړي قدر او قیمت کمیږي یو خپل یو مرتبه او لیول ساته د عزت اوس دا کور کې خبره هسې واورېده که نه کور کې خبرې ډېرې راځي مثال کې تربورانو په باره کې چې هغوی ستا باره کې دا خبره کوو دا ټک څادر په غاړه اچولی ور روان او صفایي دې شروع کړه دا څنګه شو نه پرېږده او ځان داسې کله که ما چې څه اورېدلي نه دې سره د سړي یو عزت وي او چې کله صفایي ته ضرورت راغی نو هغوی به پسې خپله راشي تا سره به کښېني صفایي به وکړي ځان نه هر سړي پسې تله ها بعضو ځایونو کې به لازم ته ورځي لکه مثال کې مشر دی دا خبرې د لاسه بدګماني د لاسه یو لویه فتنه جوړېږي لویه مسله جوړېږي هغه جدا مسله خو نور داسې هر ځای کې سړی ورځي صفایانې کوي هر ځای کې چې قسمونه خوري یو نیم سره قرآن په لاس کې کوم ځای کې خبره کېږي ویدو ته قرآن به یې لاس کړي زه په قرآن لاس ږدم چې ما دا خبره نه ده کړې او زه په قرآن لاس ضرورت ورته لا نه دی راغلی چې کله ضرورت راغی بیا به وکړو که نه هر ځای کې دا قسمه خبرې کول دې سره سړي عزت او قدر څه شي کم شي او مزل ادا وکړي چې ښځې سره صفایانې کوي لګیایي او هغوی ته هم قسمونه خوري او هغوی ته هم دغه کوي په معمولي خبرو دې سره خپل یو یعنی خلاصه د خبرې دا ده که نه چې خپل یو عزت ساته دا هر چا سره انخته دې سره سړي عزت څه شي هغه کمي ګوره ولې رسول صلی الله علیه وسلم وایي یا د خیر خبره کوو یا غلی کښېنه دا کوم سړی چې غلی ناست وي د ډېر لوی رعب دا وي لوی دا به تاسو محسوسه کړي دې ګینټه کې یوه خبره کوي او یوې خبرې ته مو خلکو سم غوږي ځکه چې دې خبره نه کوي او چې کوي بیا سمه خبره کوي نو ځکه د خبرې ته خلکو غوږي نو دې به داسې غلی ناسي نو بیا وایي نه وی خبره دا ده او خبرې دا سره ټول دې ته غوږ کېږي دې ته رعب وي دې ته عزت او چې لګیا ده کړله دې پکې ګورې په منځ کې ډېرې قیمتي خبرې وکړي خو هغې له هم څوک توجه نه ورکوي د دغه قیمتي خبرې هم د ده د ډېرو خبرو د لاسه ضایع شوي نو خوی داسې کوه چې د هغې د لاسه ستا یو مقامي په معاشره کې په کور کې یو مرتبتي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة او د دې دپاره چې کاږه شي دې دروغو ته زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت وليرضوه او دې دپاره چې خوښ کړي هغوی دا دروغ وليقترفوا ما هم مقترفون او د دې دپاره چې وکړي دوی هغه څه چې دوی همیشه کوونکي دي دلته سبحان الله یعنی دوی چې دا خبرې ډولۍ کوي او ښایسته کوي او بیانوي الله رب العزت وایي ګوره دې ته کږېږي زړونه د هغه چا چې په آخرت باندې ایمان نه نو دلته فایده یاده کړه چې شیطانان که دا باطل ډېر هم ښایسته کي په دې باندې رښتونی مؤمن هغه پرې نه دوکه کېږي سورة الصافات کې الله دا خبره ذکر کړې ده فإنکم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنین إلا من هو صال الجحیم الله وی اے مشرکانو تاسو او د تاسو چې د چا بندګي کوئ په دې باندې ګوره تاسو وی هغه څوک ګمراه کولی شي چې هغه جهنم ته تلونکی دي موحدین مؤمنان تاسو په دې نشئ دوکه کولی الحمدلله رښتونی مؤمن قرآن او حدیث باندې عمل کوونکی مؤمن هوښیاري هغه سوچ کوي خبرې ته هغه تحقیق کوي هغه تپوس کوي د اهل علمونه د هغه اهل علمونه چې هغوی سره علم د قرآن او د حدیث نو هغه په دې باطلو خبرو کې او په دې ښایسته کړی شوو خبرو کې چې هغه ګډې وړي دي هغه دې کې نه راشي او چې په دې کې رالي نو بیا لاړې ګډوډ شوي الله رب العزت چې موږ ته باطل وښیي او الله دې موږ له د هغې نه د لرې کېدو توفیق راکړي او الله رب العزت موږ ته حق وښیي او الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي
أفغير الله أبتغي حكما ایا بس غیر دا اللہ نولٹوم فیصلہ کونکے وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا او اللہ غزات تجرى لگلی دیتا سوتا کتاب خوازها معنی دا چینی زو سپریدم دا اللہ غوازها کتاب او روان شم دا شیطانانو پتا که خیستکڑی شو خبرو بسی دا خوب الظلمی دلتا سماعت سوک سوئی که نزان للی گئے یعنی آغا کتاب چی خوازی ہے مفصلی و توی مفصل معنی تفسیری تفسیری معنی خوازی ہے خوازی ہے کتاب پر خودا خوازی ہے وحی پر خودا او تلد شیطانانو بخبر بسی دا سپا گمراہی دا کار گمراہی دا والذین آتیناهم الكتاب او اگه کسان چه ورکڑه ده منگا گوی تا کتاب اهل کتاب یهود و نصارا یعلمون انه منزل من ربک بالحق پویگی چی بیشک دا نازل شوه ده دا طرف دربستان پرشتیان سرا یعنی دا دیسی کتاب ده دا واضح کتاب چی دا دی دا حقانیت نسو خبر دی یهود و نصارات هم خبر دی خو عام یهود و نصارات خبر دی مولیان دا کوئی بارک اللہ فیک علماء دا کوئی اصول زینو کہ قرآن کی دا خبر ذکر شوید و پا تفسیر کی و پا تفصیل سر بیان شوید چل اہل کتاب و علماء اگوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حقانیت دا قرآن حقانیت دا اسلام حقانیت خب پیجندو او دیسی و تو واضح ہے لیکن سنگ جنور دا ورز واضح ہے یا ورز واضح ہے فلا تکونن من الممترین نمکے گا دا شک انکنا یو کتاب چی داگے حقانیت اہل کتاب تا معلوم دے داگے مبارک بسڑے سے شکو کی او پیغمبر تو مکے گا دا شک انکنا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو شک نہ کی سا مطلب دا منگ دی جواب سے پوری کرے امت تا نصیحت تے صحیح شو بل مکے گا دا شک انکنا سا مطلب شو بارک اللہ فیک دکہ جواب تے مکے گا دا شک انکنا دا نصیحت دی دا پارا دے چی تا مضبوط شپا دا غلار باندی کمالار چستا دا وغا شک نکول نو شک مکوا کلی سڑے چاہتا نصیحتو کی خم منز گزار دے صرف پر منزنو تاجدوم کئی او خلقو توی دا منز گرے کوا انیستا بے دا گریوان ننیسی چی خواتا تا زیسا کافر خکارم یا بیلمازا نا اگر تا توی منز کوا مانا دا کمالار چیری دا دا راونی سا دا مضبوط راونی سا نا اللہ پیغمبر توی شک مکوا مانا دا چی تا شک نکے ہم دا قلار مضبوط راونی سا او پا دی که الحمدللہ شک مجال نشتی چی دیو کتاب علم دا اہل کتاب سر دے تاکہ ورکی ہوتا سی شکو کی او یو کتاب چی سر پاس سوار لسو کال اوشو او واقعشان ترو تازه پروت تی دی بارکی ہوتا سی شکو کی یو کتاب چی سر پاس سوار لسو کال اوشو او دشمنانو پا ہر زمانے کی کوشش کرے دا اولیگیا دے کئی چی بدی کس کوتاہی عیب و نقصان رو باسی او بیا بکیم سرطنی رسیدلی بدی خپل میشن کی پا دی که بتا سی شکو کی یو کتاب چی دا گئی پاوریدو سرب سڑے محسوسی چی دا خبری دا مخلوق ندی بدی که بتا سی شکو کی خبری دا مخلوق چی سڑیوری آگئی سر تنگی گی آگئی سر بورکی گی خبری دا مخلوق پائی کی دروغ رائزی خبری دا مخلوق پائی کی ٹکراو رائزی خبری دا مخلوق کی کمزوری خبری رائزی بدی کی حصہ آگا عیب و نقصان نشتی دلیل لے بدی منچرا خبری دا اللہ رب العزت آگا سپنگیری نا تپوسو کا چی دا ویا اتیا کالو دا وقت پا جماعت کی نیسی قرآن تلاوت کی و تا مورشوی دا قرآن پا تلاوت منی دوی زنی مورشوی او دی دا آگا ما شموالی نا علیف بی چی شروع کری دیو دا دی وقت پور دیلی گیا تلاوتو نا که مور بنی دا دلیل لے بدی منچرا دا اللہ کلام دی
ته د یو مخلوق کلام ورځ د ووایې سړی تنګ شي. نو کلام د الله شک دی کې نشتی الحمدلله، ذره برابر شک. ځکه الله سوی ګوره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، او پوره شوې دا خبره د رب ستا په اعتبار د رښتینوالي او د انصاف سره. یعنې که څوک اعتراض کوي په دې کتاب باندې، چېرې دې کتاب کې به د ظلم او د زیاتي خبرې، په دې کې به عیب وي، دې کې به نقصان وي، یا دې کې به دروغ وي. الله وایي نه نه، خبره د رب ستا صدقا و عدلا، دا رښتیني دي او دا عدل والا دي. یعنی صدقا فی الاخبار یا فی الاخبار، یعنی کم خبر چې الله دې کې ورکړی دی هغه رښتینی دی، او دې کې چې الله کمې فیصلې بیان کړي دي هغه عدل او انصاف. نو اخبار د دې کتاب څه دي؟ رښتیني دي. فیصلې د دې کتاب عدل او انصاف والا دي. نه په دې کتاب کې دروغ شته، نه په دې کتاب کې ظلم او زیاتې شوی دی. اول سر نه اخره پورې ګور. او دې کې چې کوم واقعات بیان شوي دي که نه، دا واقعات اهل کتابو سره چې کینې هغوی ته هم د پخوانو قومونو دا واقعات معلوم دي. داسې څوک نشتی چې دا جرأت پکې چې دا ثابته کړي چې دې کې دروغ دی. او څنګه به دروغ ثابته کړي او خبرې د رب العالمین دي. ځکه الله وایي لا مبدل لکلماتي، نشتی څوک بدلونکی د خبرو د هغه، وهو السمیع العلیم، او هغه اورېدونکی پوهه دی. لا مبدل لکلماتي، د الله د خبرو متبادل څوک نشي راوړی چې دا بدله کړي په بلې خبرې سره. نشي کېدی داسې. ولې نشي کېدی؟ هسې تاسو څه وایئ ولې نشي کېدی؟ صحیح د خبرې د الله دی، خو که یو سړی کوشش وکړي چې د دې په بدل کې نورې خبرې راوړي. د دې حفاظت ذمهواري الله اخیستې ده، خو صحیح شوه الله یې ذمهواري اخیستې ده. که جواب دی ولې؟ یعنې که یو سړی د مخلوق خبرې جوړې کړي او د دې ځای به ونه نیسي. بارک الله فیک، دا یې جواب دی. ځکه چې د دې قرآن فیصلې، د دین غوره فیصلې هیڅوک نشي کولی. او د دې په شان قصې او واقعات او اخبار چې قرآن کې بیان شوي دي، کوم مخلوق به د ماضي دغه اخبار راوړي؟ هیڅوک یې نشي راوړی. لکه الله رب العزت یو څو ځایونو کې دا خبره ذکر کړې ده قرآن کې. یو ځای کې الله رب العزت د زکریا علیه السلام قصه بیانوي چې کله هغه د مریم کفالت کو، او اخره کې فیصله په دې باندې وشوه. نیکانو خلکو منځ کې جګړه شوه چې دې پلار نیکعمله سړی و، یو وایي زه به کفالت کوم، بل وایي زه به کفالت کوم. فیصله په دې باندې وشوه چې قلمونه به دریاب ته ګزارو، چا قلم چې بر راوختو بس هغه به کفالت کوي. دا خبر الله ذکر کړې ده. الله خپل پیغمبر ته وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. او پیغمبر ته ګوره په هغه وخت کې نه وي کله چې هغوی قلمونه دریاب ته وزارل، او کله چې د هغوی په منځ کې جګړه روانه وه په دې خبره چې څوک به د دې تربیت کوي. د سورة القصص کې الله د موسی علیه السلام په قصه کې وایي وما كنت بجانب الغربي، اے پیغمبر ته په هغه ټیم کې کوئی تور خوا کې نه وي چې تا دا قصه لیدلی وی او تا اورېدلی وی چې الله څه ویلي موسی علیه السلام ته. نه په هغه ټیم کې ته په مدین والو کې وي چې تا مدین والا خبر کړی وی. دا ټول دلالت کوي په دې باندې چې دا خبرې د غیبو دي، یعنې د ماضي دي. زموږ دپاره خو د غیبو دي، د ماضي دي، او الله موږ ته بیان کړي. نو څوک به داسې خبرې راوړي چې پای کې پخواني قصې موږ ته بیان کړي؟ څوک یې کولی شي؟ نشي کولی.
څومره به شاته لاړ شي، د پلار نیکه قصه و بیان کړي، د هغې نه به لږ شاته لاړ شي، نور به شاته څه کړي. دغه شان بیا داسې عدل او انصاف والا خبرې به د کوم ځای نه راوړي. نو لا مبدل لکلمات، متبادل څه شی نشته. او دا د فایدې دپاره ته بیان کړم. لکه ګوره بعضو خلکو دا چې دینداره طبقه کې دي د قرآن کریم د اورېدو په ځای باندې اکثر هغوی د دغه اوري د نعتونه او نظمونه او د غریبي مریبي او بلکل د سندرو په شان یو دغه یې جوړ کړی. کم سړی چې په دغه قصو باندې عادت شي هغه الله رب العزت د دې قرآن د اورېدو نه محرومه کوي. خو ګورئ زه دغه خبرې زه هغه وروڼو ته نصیحت کوم چې په دغه باندې اخته شوي دي او قرآن اورېدی پرېښودي. ګورئ لوی فرق دی دا ته چې څه کې دا په یو ځای کې دي د الله کلام بل ځای کې دی. ځان مه عادت کوئ په نور څه باندې د الله د کلام په مقابله کې. همیشه اورئ، همیشه اړوئ، یادوئ. او زه دا خبره بلا مبالغه کومه چې ما ډېر لږ خلک لیدلي دي چې هغوی د قرآن کریم د اورېدو شوق ډېر ساتي، په ګاډي کې، په موبایل کې، په کور کې ډېر لږ خلک دي. نو بیا چې پکې زه د هغه بېدینو خبره نه کوم ګورې، نو بیا پکې هغه کوم چې دینداره طبقې به وکړي، خصوصا بیا د ځوانان دوی دې نظمونو او دې له درج ډېر ورکړی. او څوک دې خفه کېږي نه که زه دې ته یعنې داسې ووایم چې دام اصل کې د سندرو تقلید کول دي یا د ډمانو په دې اوازونو کې، خو صرف نوم وله اسلامي ورکړی دی. نور قصه یوه ده، غاربه هغه هم راکاږي، غاربه دې هم راکاږي، سازونه پکې هلته وي، سازونه پکې دلته وي، او بس دې ته پروت دي. چېرته سړی کله نا کله اشعار واوري په خوږ اواز کې بغیر د موسیقۍ نه، هېڅ خبره نه. خو چې مفید اشعاري، زه کله نا کله پخپله کله نا کله د عربۍ قصیدې او اشعار چې خوږ اواز کې ویلی شوي واورم، ډېر مفید دي، سړي ته ډېره فایده واري. او دا زموږ دا چې دی اکثره چې روان دي نن سبا، نو دا فایده پکې دومره نه وي څومره چې نقصان وي. نو دې نه ځان لرې ساتئ. د الله کلام ډېر اورېدي کې ډېر لوی سکون پروت دی. ما چې کوم وخت کې د علم القراءات کو، د قراءاتو د علم چې دا لس قراءات چې د قرآن، نو یو استاد و زمونږ هغه د مصر، نو هغه ما ته دا نصیحت کړی و ډېر ناشنا. ما ته وی قرآن ملګری وګرځوه، داسې نه ملګری چې یاد یې کیل و، دا خو زه لګیا وم کوم یې، وایي ملګری داسې وګرځوه چې دا مصحف هم ځان سره په مخه ګرځوه. نو چې کوم ځای کې راته موقع میلاویږي نو هلته ګوره، هلته یې لوله. او بله دا ما ته هغه ناشنا خبره وکړه، بله فایده د هغې دا ده چې قرآن د سره هر وخي نو سړي له حیا ورځي، نو ګناهونه هم نه کوي ډېر. او قشامه وکړه، ما سره اوس هم قرآن پروت دی، په هغې باندې هغه نوم د استاد او هغه تاریخ چې کله ما وي نو هغه بیا جیب کې ما سره، بیا خو وروسته د موبایل راووتې او دې دا قصه مې څه ګډه وډه کړه. اوس چې چا ته خبره کوي ما سره قرآن په دغه کې پروت دی موبایل کې. قرآن نه ملګری جوړ کړه د ژوند د قبره پورې. نو په قبر کې به هم بیا دغه قرآن کریم دا تلاوت صرف قبر کې نه، په برزخ کې، په آخرت کې، هر ځای کې به دې په کار راشي. او حدیث کې دي که نه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې قرآن به سفارش کوي د خپل ملګري لپاره، الله سره به خبره کوي چې الله دې وبخ. نو د قرآن او د الله د خبرو متبادل هیڅ شی نشته. وهو السمیع العلیم، او هغه اورېدونکی پوهه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، او که ته تابعداري کې د ډېرو د هغه چا چې په ځمکه کې دي وابړئ دوی تا لره د لارې د الله نه. دلته یو بله مسله هغه ده چې کله دا خبره داعي ته خلک ډېره مخې ته کوي،
چې تاسو خو لږ خلک یې. وګوره دا دومره خلک په غلطه روان دي. دا ډېر دا زموږ د پښتانه دا خبره ډېره زیاته کوي. وګوره دا دومره خلک د ټول پښتانه د ټول پاکستان د ټول افغانستان دا قصې به ته بیانې. ګوردي چې الله پیغمبر ته وایي که ته په دې ځمکه والا پسې روان شوې که نه نو اکثر د دوی به تا د نیغې لارې نه واړی. اکثر د دوی دا خبره د الله ده. اکثر د دوی به تا د نیغې لارې نه واړی. یعنې لږ په دوی کې دي چې تا ته به د هدایت خبره کوي. او الله قرآن کې څه وایي وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین سورة یوسف کې. اے پیغمبره که ته ډېر هیرس وکړې که نه که ته ډېر هیرس وکړې چې دا خلک مؤمنان شي نو ډېر خلک ګوره ایمان نه راوړي الله وایي. او دا ځای په ځای دي چې ډېر خلک الله وایي نه پوهېږي، ډېر خلک الله وایي ایمان نه راوړي، ډېر خلکو عقل نشته، ډېر خلک شکر نه ادا کوي. نو دا ډېر او کم دا تله چې دی دا گزار کوي چې چا سره هم حقي که هغوی لږي او که هغوی ډېري د هغوی خبره صحیح ده. یو سړی دی په پوره دنیا کې مثال یو سړی دی او حق بیانې او ټوله دنیا خلاف ته ټوله دنیا خلاف ده موږ به څه کوو؟ ځکه یو ملګرتیا به کوو اگر که هغه یې کي یوازې ځکه چې خبره ورسره په دلیل ده. او دلته الله پیغمبر ته وایي چې ډېر خلک به تا د نیغې لارې نه واړی. وجه څه ده چې ډېر خلک به د نیغې لارې نه واړی ان یتبعون الا الظن تابداری نه کوي دوی مګر د ګمان وان هم الا یخرصون او نه دي دوی مګر اټکل کارونه کوي. دلیل خو سره نشتی روان دي په ګمانونو پسې په کیدی شي میدی شي بس ټولې اټکل خبرې دي. یو غر ولا بل غر ولا یا د ړوند د لاس غرګې دی چې کوم طرف ته وویشتو نو چې له دې څه خلکو تابعداري دې وکړه څه به کېږي؟ گمراه بشي. ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله یقینا رب ستا هغه ښه پوهه دی په هغه چا چې اوړي د لارې د الله نه وهو اعلم بالمهتدين او هغه ښه پوه دی په هدایت موندونکو باندې او ټولو ته لار الله اسانه. الله ته پته دی چې څوک د اوړي د لارې د الله نه نو چې څوک اوړي د لارې د الله نه او دقې کوشش ته جو الله یې د نیغې لارې نه واړی او الله ته د هغه چا هم پته دی چې هدایت لټوي او کوشش یې دقه دی چې قرآن او حدیث ته ورسي الله ورته لار اسانه کړي. په دې به اکتفا وکړو او یو پیر بیا د ایتونه ووایو ځکه چې بعض ملګري دا ترجمه یادوي او کوشش کوي چې بیا یې به یې واوري نو د هغوی دپاره به یو پیر ووایو ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة او کچری منگ راولی گدوی تا ملائک وکلمهم الموتى او خبریو کی دوی سرمڑی وحشرنا عليهم كل شيء قبلا او راجمکو بدوی باندی هر شی مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ندی دوی چی ایمان روڑی إلا أن يشاء الله مگر آغا وقت شوی غواری اللہ ولكن أكثرهم يجهلون او مگر زیاد دوین ناپوئی کئی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا او درشان گرزولی دی منگر نبی لر دشمنان شیاطین الانس والجن دشمنان شیطانان د انسانان او د پیریانونا یوحی بعضهم الى بعض وسوسیه چی بازی د دوی بازو تا زخرف القول غرورا د خیسته کړی شو خبرو د پاره د دوکه کولو ولو شاء ربك ما فعلوا او که غوښتې رب ستا نه به وی کړی دوی دا کار فذرهم وما یفترون نو پرېږده دوی او هغه چې دوی څه دروغ جوړوي ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة او د دې دپاره چې کاږه شي دې دروغو ته زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت وليرضوه او د دې دپاره چې خوښ کړي دا دروغ
وليقترفوا ما هم مقترفون او د دې دپاره چې وکړي دوی هغه څه چې دوی همیشه کوونکي دي. افغیر الله ابتغي حکما، ایا بس غیر د الله نه ولټوم فیصله کوونکې، یا ایا بس غیر د الله نه وغواړم فیصله کوونکې. وهو الذي انزل الیکم الکتاب مفصلا، او الله غزات ته چې را لېږلی دی تاسو ته کتاب خوازها. والذین آتیناهم الکتاب، او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب، یعلمون پوهیږي انه منزل من ربک بالحق، چې بېشکه دا نازل شوی دی د طرف د رب ستانه په رښتیا سره. فلا تکونن من الممترین، نو مه کېږه ته د شک کوونکو نه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، او پوره شوی د خبره د رب ستا په اعتبار د رښتینوالي او د انصاف سره. لا مبدل لکلماته، نشتی څوک بدلونکی د خبرو د هغه. وهو السمیع العلیم، او هغه اورېدونکی پوهه دی. وان تطع اکثر من فی الارض، او کته تابعداري کې د ډیرو د هغه چا چې په ځمکه کې دي، یضلوک عن سبیل الله، وابړي دوی ته لره د لارې د الله نه. ان یتبعون الا الظن، تابعداري نه کوي دوی مګر د ګمان. وانهم الا یخرصون، او نه دي دوی مګر اټکل کارونه کوي. ان ربک هو اعلم، یقینا رب ستا خپوه دی. من یضل عن سبیلی، پاغه چا چې اوړي د لارې د الله نه. وهو اعلم بالمهتدین، او هغه خپوه دی په هدایت موندونکو باندې. را روان درس کې به انشاءالله د 113 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې موږ له قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.